السلام علیکم دوستانو له هر څه نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل جانان سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګیل نشان وښیئ تر څو نوي ویډیوګان تاسو ته راورسیږي. نن راځو موضوع مو د ګلبدین حکمتیار په اړه دی. ګلبدین حکمتیار چې ځان د افغانستان جهادي مشر یادوي، تېره ورځ په پاکستان کې رسنیو سره خبرې کړي دي. افغان حکومت د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. ولسمشر نومان او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د یوې مرکې پر مهال افغان حکومت د پاکستان په چارو کې په لاس وهنې تورن کړ. نوموړي د ترکیې انتولي خبري اژانس ته ویلي، موږ باید د بل چا په بحران کې مداخله ونه کړو، موږ باید د پاکستان د حکومت مخالفین حمایت نه کړو، کنه دوی هم همداسې کوي. حکمتیار همداشان پاکستان د افغانستان پر وړاندې صادقانه ګڼلی او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې بدګماني ختمه کړي. د حزب اسلامي مشر همداشان د سولې په روانو هڅو کې د پاکستان رول ستایلی دی. د هغه دا خبره په ټولنیزو رسنیو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې. درنو دوستانو، تاسو د دې خبرې په اړه څه نظر لرئ؟ کولی شئ نظر مو په کمنټ کې راته پرېږدئ. که ویډیو مې خوښه سوي نو شیر کول او لایک کول یې مه هېروئ. تر هغه بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، در هغې درنه اجازه غواړم. د الله په امان ښې چارې.